دلته ودرېږئ ما ته مخامخ ودرېږئ زه به تاسو ته ګیم معرفي کړم ګیم به ولوبوم بیا بعد د هغې نه به وګورم چې تاسو څنګه یاستئ دلته مخامخ ما ته ودرېږئ مخامخ ما ته ښه دا گیم دی د گیم نوم دی رول پلی لکه څنګه چې تاسو ګورئ لس شمېرې دي د هرې شمېرې شاته یوه جمله شته نو شمېرې به تاسو په لومړۍ کې ماته انتخابوئ شمېرې به زه راخلم ګورم به هر څه چې لیکلي وو زه به هغه په اشاروي ژبه یا په تمثیل کې تاسو ته بیانوم او تاسو باید زما د اشاروي ژبې نه پوه شئ چې دغه جمله څه وه نو همدا کار باید تاسو بیا ماته تکرار کړئ ځکه چې اشاروي ژبه هم زموږ او ستاسو یوه ژبه ده او موږ باید په دې ژبه باندې پوه شو سمه ده لومړۍ کومه شمېره یو نه شروع ښه لومړۍ شمېره وبګور چې په لومړۍ دا خو لکه چې د کرکټ مربوط کېږي زه په دې نه پوهېږم دا باید ته ووایې نه کېږي که زه دا شمېره تاسو ته در وښیم او که تاسو د دې تمثیل وکړئ دا به څنګه صحیح ده کېږي تاسې تمثیل وکړئ سره همدې ځای نه وکړم او همدې ځای ښه دې ته موږ یو بل څه وایو شعر خط مونږ ورته وایو په خپل عادي ژبه کې بیا په کرکټ کې بل څه ورته وایي تاسو وایي تاسو ورته وایي مونږ بیا شعر خط ورته وایي کله چې وایي شعر اخلئ که خط نو همداسې یو څه مونږ ورته وایي ښه بله کومه شمېره دوهمه شمېره ټول نن د کرکټ باره کې راغلي زه د کرکټ په اړه نه پوهېږم زه فقط کرکټ ګورم او پوهېږم چې مثلا شپږیزه شوه څلوریزه شوه آوټ شو داسې شیان باندې پوهېږم دې ټیم یې وړه دې ټیم وبایلله خو په دې شیانو زه نه پوهېږم ته باید ښایي که ته خو یو ځل ووایه ښه نه کېږي زه به یې وایم تمثیل یې ته وکړه سټم خو نشته ښه خو کله چې ولاړې هغه دی نو زه په دومره مسلکي نومونو باندې نه پوهېږم موږ ته فقط کرکټ پلی کوي په تلویزیون باندې نو موږ پې ښه پوهېږو چې څه خلاص کېږي څه کېږي خو داسې شیان باندې نه پوهېږم ښه بل کوم دریم نو د اول نه شروع کړې ده ښه دا خو هغه ده دا خو ډېره اسانه ده شپږیزه یو دم دا راته زده څلورمه انتخابوي که نه څلورمه ځکه چې موږ یو سر نه د پیل کړی دی نو زه یو ځل بیا بایومتریک کول بله هو د تذکیرې لپاره ښه مهرباني وکړه اوس ته لاړ شه نو تا خو د دوه شمېرو تمثیل کړی دی یو دوه به نور هم درته انتخاب کړمه پنځمه شمېره چېرته ده پنځمه خالي به یې زما په څلو خالي ده نه صحیح ده ښه تمثیل یې وکړه تمثیل خو نه کېږي کېږي خو دلته نه کېږي ښه نو یو رقم ګیم د نجونې خپل منځ کې داسې نه ګیم خو نه دی ښه او کله چې نامې وایم نه خو ښه اوس پوه شوم کله چې هغه جانب مقابل آوټ کوې بیا ډېر خوشحالي نه پنجه اچول ورته وایي که څه ورته وایي نور هم شته خو ما صرف ساده وویلې دا منډې دي نو اتمه شمېره دا به څه خالي خو به نه وي دومره تالی نه لري چې خالي راوځي نه خالي خو نه دی خو پوه نه شوم ښه خیر که پوه نه شو نو بله شمېره دا ته ووایه نو که زه بیا پوه نه شم بیا به څنګه وي ښه بیا دا یې خو کومه شپږمه دا یو کې اسانه وي خیر درې شمېرې نور هم پاتې دي یو نه یو به وشي دا صحیح ده دا کېږي ښه تمثیل یې وکړه ورسره یعنې کومه ښایسته نجلۍ دې ولیده نو په زړه نه زړه ښه بل ځای به کومه چا وسپندلې نه ښه یو وار بیا ښه اوس پوه شوم بال کوي راځي په بال لګېږي نو تمثیل خو ډېر ښه راځي مهرباني وکړئ کښېنئ نو
وبګور چې په نورو ګیمو کې څنګه ما سره مخکې ځئ. خو د هغې نه اشمه جانه دا راته ووایه چې خواړه څنګه